بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې زده کړو په اس پی اس کې د ویریبلز ریکورډینګ په کومه توګه سره سره رسول کیږي. فرضاً موږ ته یو ډاټا ډیره راکړل شوې ده په ایکسل کې، هغه غواړو موږ په اس پی اس کې واچو او هغه ډاټا ټوله په تیوري کې ده. نو هغه سره کوم زه غواړم یا سټرینګ ویریبل ډاټا ده، سره کوم زه غواړم هغه نومریک ډاټا ته واړوم، ځکه د یو بل په اړولو سره ډیر وخت نیول کېږي. څرنګه کولی شم په شارټ وخت کې زه سټرینګ ویریبلز و نومریک ته واړوم یا نومریک ډاټا زه د رینج په حساب باندې بیرته سټرینګ ویریبلز ته واړوم. نو د دې د زده کړې لپاره راځو په پریکټیکل توګه سره په اس پی اس کې غواړو چې دا عملیه سرته ورسوو. ما سره ډاټا ده، دلته که تاسو وینئ جینډر ده. که زه هغه هڅه په وکړم، تیوري ما ته راکړې ده ډېره ده، زه غواړم د خپل ډاټا د انالیسیس لپاره زه دا غواړم ریکورډ کړم، په کوډ یې واړوم، یعنی هر یو ته خپل سپیسیفیک کوډ ورکول سي. نو د دې لپاره زه زما اسانه لار دا ده چې تاسو راځئ ټرانسفارم ته. په ټرانسفارم کې اټومیټیک ریکورډ کلیک کوئ. د دې په کلیک کولو سره وروسته جینډر په نامه دی، جینډر را انتقالوي دې خواته. دلته فرضاً نوم ورکوئ د جینډر نومریک په نامه، یعنی دا ډاټا غواړم زه اوس نومریک ته واړوم. نیم چینجوئ او دغه علامه کوئ، که چیرې میسینګ ویلیو پکښې کې وي هغه دې د میسینګ ویلیو په نامه موږ ته چیښي راوښیي. اوکې وهئ. تاسې اوس ګورئ چې موږ ته دلته نوی کالم را جوړ کړی دی، هغه کالم په نامه د جنریک دی. که تاسې چیرې وګورئ 1 is female and 2 is male. په دې توګه سره موږ څه وکړله، ډاټا مو انتقال کړله د سټرینګ ویریبل څخه و نومریک ویریبل ته، چې بیا وروسته موږ ته په انالیسیس کې په کار راځي. فرضاً موږ ته څو ویریبلز راکړي وي، هغه څرنګه کوو. که تاسې چیرې دلته فرضاً وګورئ ډیګري ده، ګریجویټ دی، های سکول دی، جونیئر دی، بیچلر دی، فرضاً بیخي ډو ناٹ فل دی، یعنی مختلف څو آپشنه پکښې کې دي. دا څرنګه غواړو موږ غواړو. راځو ټرانسفارم ته، اټومیټیک ریکورډ ته، دا آپشن به تیسته کوو په نامه د ډیګري ده. ډیګري به پیدا کړئ، تاسې انتقالیږي. فرضاً دلته زه نوم ورکوم هغه ډیګري ته، نومریک اډ کوم او دا علامه باید ټیک مارک وي. اوکې وهو. وخت چې اوکې ووهئ تاسې به اوس بیا وګورئ دلته چې هغې ټوله تاسو څه کړې ده، په نومریک اړولې ده، یعنی 5 معنا څه ډیګري. که چیرې تاسو دلته راسئ لاندې به هم بل ویریبل اضافه شوی په دې ځای کې، هغه او اتوماتیک توګه به چې شي ویلیوز ورکول شوي وي. د اس پی اس ښه کمال دا دی چې د الفابیټیک په آرډر باندې څه کوي، نمبر ورکوي. دا وه چې څرنګه کولی شو سټرینګ ویریبل ډاټا موږ په نومریک ویریبل ډاټا باندې واړو. فرضاً موږ ته وایي چې نومریک ډاټا راکړې ده، لکه فرضاً ایج، زه غواړم دا پر سمال رینج کټګوري باندې تقسیم کړم، یعنی د رینج په منځ کې چې دومره وي هغه دې دا ویلیو سي، هغه ته چې دا ګروپ ورکړل سي. او په دې حساب سره موږ غواړو د دې د انالیسیس د کولو دپاره دا ټوله نومریک ډاټا غواړو پر رینج باندې څه کړو، تقسیم کړو، جوړ کړو. د دې دپاره څه کړو، ټرانسفارم ته راځئ، تاسې ریکورډ انټو ډیفرنٹ ویریبلز په نامه کمانډ کلیک کوئ. د دې په کلیک کولو سره داسې یو بل پاپ اپ مینو راځي. دلته به تاسې ایج انتخاب کړئ، ور واړوئ. دلته به تاسې نوم ورکړئ ایج نیم، فرضاً نوم نامریکل دې ورکړئ، چینج کوئ یې اولډ ان نیو ویلیوز آپشن کلیک کوئ. دلته تاسې راځئ رینج ورکوئ، فرضاً د 15 څخه تر 25 پورې هغه دې په 1 سره څه سي انتخاب سي. او که څوک د 24 کالو څخه تر 15 کالو پورې عمر لري هغه دې په 2 ویلیو سره انتخاب سي. 24 ما 25 پې تور کړي دي، 15 البته داسې. او بیا لاندې لیکمه فرضاً چې د 15 څخه اباو، یعنی 14 څخه چې اباو سي هغه دې ټوله څه سي هلته دې په دې کې دې انتخاب سي. د درېیم ویلیو دې قرار ورکړي ګروپ ترو هایست، دا به 14 کو چینج. اوکې اوکې وهئ. اوس که چیرې تاسې وګورئ دلته راځئ، تاسې ته بل کالم به تاسې ته اضافه شوی وي، هغه کالم کې څه کړي دي، ایج را کړی دی. که اوس موږ ایج د دې کالم بغل ته راواخلو، تاسې ته به دلته زه درته راوړم دې بغل ته، فرق یې کولی سي راوباسي. تاسې اوس دلته ګورئ چې
یعنی درې څه کړي دي په دې ځای کې ځکه دا ټول نومریکل سوي دي یعنی د 15 څخه 25 ترمنځ چې کوم دي هغه دي په اول کالم کې د 14 د 15 دوام کې اضافه تر هغه دي 3 کې راسي څرنګه چې 3 اضافه دي نو په دې خاطر 3 کې راغلي دي غواړم موږ دې ته ویلیو ورکو نه په حروف دي موږ ته به ښکاره سي نو ویریبل ویو ته راځي ایج دلته راسي ایج ته چې کله رالس ویلیوز کالم کې دلته کلیک وهي 1 آپشن د څه لپاره و د 15 څخه to 25 years او دوهم چې د 26 څخه to 35 او دریم چې و هغه above 36 above or equal to 36 equal to or above 36 کلیک وهي اوکې وهي اوس که چیرې تاسې راسي دلته وګورئ ډاټا که چیرې موږ اوس واړو په تور باندې د ایج ده ځکه چې ما بله ډاټا واړول ایج نمبر باید ما اړولی وای دا کاپي کوم دلته پیسټ کوم اوس یې تاسې وګورئ دلته درته څه کوي درته ښکاره کوي یعنی دا ویلیو چې ده تر 14 اضافه ده دا هم اضافه ده دا 23 د 14 15 کالم کې راځي نو په دې خاطر موږ کولی شو خپل انالیسیس په ښه توګه سره سرته یوسو او سټرینګ ویریبل کولی شو په نومریک واړو او نومریک کولی شو په سټرینګ یې واړو آی نشان کې ترانسفرم کې ریکورډ انټو سیم ویریبل که چیرې غواړئ همدغه ویلیو زه غواړم واړوم هم کولی سئ د ترانسفرم ته راځئ ریکورډ انټو سیم ویریبل ایج انتخابوئ همدغه ایج ویلیو چې ده همدغه ایج ویلیو ته چې کې دغسې په عین شکل کې هغه ویلیو ورکوئ اتوماتیک توګه ستا سیم ویریبل څه کېږي په ډاټا باندې څه کېږي په رینج ډاټا باندې څه کېږي ویریبل باندې اړول کېږي